محترم حاضرینو، تیرہ جمعہ کی موږ د دې خبرې مذاکره کړې وه چې الله تعالی انسان ته په دنیا کې زندگی ورکړې ده او د دنیا په زندگی کې د انسان د مختلفو انسانانو سره تعلق او دوستی جوړیږي. ځکه د انسان د لفظ معنا د انس معنا تعلق، انس معنا محبت، انس معنا دوستی. نو انسان چې کله په دنیا کې خپل زندگی روانه کی د هغې زندگی پر بنیاد باندې کله د انسان د قرابت او د رشتې په خاطر د انسانانو سره تعلق کی، کله د همسایتوب او د شراکت پر بنیاد باندې د انسان د انسانانو سره تعلق کی، او کله د دوستی او د صداقت په خاطر د انسان د نورو انسانانو سره تعلق کی. نو د دنیا په زندگی کې د انسان د مختلفو انسانانو سره تعلق راځي، خو لیکن چې څومره تعلقات د انسان د انسانانو سره جوړیږي، که هغې تعلق ته سړی په باریک نظر باندې وګوري نو د هغې تعلق در شا ضرور یو غرض یو مقصد ځای لري. د یو غرض او د یو مقصد پر بنیاد باندې انسان د نورو انسانانو سره تعلق جوړوي، او چې کله هغه غرض او مقصد سر ته نه ورسیږي نو ډېر ځله د هغې نتیجه بیا دا وي چې هغه انسان د هغه انسانانو سره بیا مخ اړوي. نو ځکه د دنیا تعلقات همیشه د شکو سره ډکي، د دنیا تعلقات همیشه د ګیلو سره ډکي، او د دنیا تعلقات همیشه د ناراضګیو سره مخامخ کیږي. لیکن دې دنیا کې دوه تعلقه هغه داسې دي چې د هغې در شا هیڅ غرض او مقصد نسته. په هغې تعلقاتو کې صرف اور صرف د انسان نفع ده، د انسان ګټه ده، د انسان په هغې کې فایده ده. یو تعلق چې د الله تعالی د بندگانو سره راسي، د الله تعالی په تعلق کې د الله تعالی نفع نسته. ځکه تیره جمعه ما دا خبره ښکاره کړې وله، که ټوله انسانیت د الله تعالی نافرمانی روانه کی، د الله تعالی خدایي کې څه کمی نه راځي، او که ټوله انسانیت په صلاح باندې د الله تعالی فرمانبرداري روانه کی، د الله تعالی په خدایي کې یوه ذره اضافه نه راځي. نو چې الله تعالی د بندگانو سره کم تعلق ساتي هغې کې صرف اور صرف د بنده نفع او ګټه ده. او دویم تعلق هغه د پیغمبر علیه صلات وسلام د خپل امت سره دی، چې د پیغمبر علیه صلات وسلام د خپل امت سره کم تعلق دی هغې کې د دې امتي نفع ده، هغې کې د دې امتي ګټه ده، او د هغې په خاطر باندې دې امتي ته نفع او ګټه رسیږي، او په هغې کې د پیغمبر علیه صلات وسلام څه فایده نه وي. او سوال دا دی چې د الله تعالی دنیا کې د چا سره تعلق دی؟ نو د دې متعلق ما د چند کسانو تذکره په تیره جمعه کې کړې وه چې الله تعالی د درو کسانو سره ډېر تعلق لري. زه دې جمعه کې صرف د هغې خبرې تکمیل کوم. اول ما وی چې الله تعالی د هغه چا سره ډېر تعلق او ډېر محبت او ډېره مینه لري چې د کم چا زندگی په پرهیز او په تقوا کې تېره سي، چې هغې د بدو اعمالو څخه ځان راګرځوي، د هغې ژبه د بدو اعمالو څخه کنټرول، د بدې ویناو د بد قوله څخه کنټرول ده، د هغې سترګې د غلط دید څخه کنټرول دي، د هغې غوږ د غلطو اورېدو څخه کنټرول دی، د هغې لاس د غلطو رانیولو څخه محفوظه دی، د هغې پښه د غلطو ځایو څخه د تللو څخه محفوظه ده. چې د کم چا زندگی په تقوا او په پرهیز کې تېره سي او هغې د الله تعالی د نافرمانۍ سره ځان حفاظت وکړي، الله تعالی دغه سړي سره تعلق لري، الله تعالی دا بنده په خپلو دوستانو کې شماري. ځکه الله تعالی په خپل آسماني کلام کې د دې ذکر کړی دی. الله تعالی وایي ان اولیاءه الا المتقین، دنیا کې زما دوستی د پرهیزګارانو خلکو سره ده، او د هغې سره زما تعلق دی، د هغې سره زما مینه ده، د هغې سره زما محبت دی. او د هغې بنده چې د الله تعالی په دوستی کې راسي، د هغې معراج، د هغې هغه لوړه درجه کله کله دې حد ته ورسیږي. الله تعالی وایي چې زما ډېر تعلق ورسره اضافه سي نو كنت سمعه الذي يسمع به، بیا زه د ده غوږ سم دی په ما باندې اوري. وكنت بصره التي يبصر به، بیا زه د ده سترګې سم دی په ما باندې ویني، چې کوم شی زما رضا یې هغه ویني، چې کوم شی زما رضا نه. وكنت يده الذي يفتش به،
وکنت رجله یمشي بها، بیا زه د لاس وګرځم، زه د پښه وګرځم، بیا زه د سترګه جوړ سم، زه د غوږ جوړ سم، بیا په سترګه زما د رضا مطابق دید کوي، په غوږ باندې زما د رضا مطابق اوریدل کوي، په لاس باندې چې زه په کم عمل راضي کیږم د هغې کول کوي، او په پښه باندې چې کم ځای کې زما رضا یي هغې ته بیا ورتلل کوي. نو د الله تعالی تعلق، د الله تعالی دوستي، د الله تعالی مینه، د الله تعالی محبت دی دنیا کې هغه یو د متقیانو پرهیزګارانو سره دی. او متقي هغه چاته وایي چې په هغې کې تقوا وي. او تقوا څه ته وایي؟ د تقوا علماو 3 درجې لیکلي دي. یوه درجه د تقوا فرض ده، دویمه درجه د تقوا د الله فضل دی، او دریمه درجه د تقوا سلامتیا ده. فرض تقوا دې ته ویل کېږي چې انسان په زندگی کې د حرامو سزا نه ګوري، په ژبه باندې حرام وینا نه کول، په سترګو حرام دید نه کول، په غوږ حرام اوریدل نه کول، په لاس حرام نیول نه کول، او په پښو حرام تک کول نه کول. او دویمه درجه د تقوا د الله تعالی فضل دی. فضل دې ته وایي چې په حلالو کې هم سړی احتیاط کوي، حلال خوراکه د په هغې کې احتیاط کوي، حلال مجلس دی په هغې کې احتیاط کوي، او په حلالو ترتیباتو کې خپل ځان په کنټرول کې ساتي، او خپل ځان په حفاظت کې ساتل. نو په حلالو کې احتیاط کول دا دویمه درجه د تقوا ده چې فضل دی. او دریمه درجه د تقوا سلامتیا ده چې سړی د مشکوکاتو څخه، د مشتبهاتو څخه ځان وګوري. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي الحلال بین، حلال خو ټوله ښکاره دي، والحرام بین، حرام هم ټوله ښکاره دي، او بینهما مشتبهات، په دې مابین کې یو څه د شک خبري. نو تقوا دې ته وایي چې د حرامو څخه به هم سړی ځان ګوري، دا هغه فرض درجه ده. او چې کله په حلالو کې سړی احتیاط کوي نو دا هغه فضل درجه ده. او چې د مشکوکاتو او مشتبهاتو سره سړی ځان ګوري دا د تقوا هغه د سلامتیا درجه ده. او چې کوم چاته الله تعالی خپله دوستي د تقوا په شکل ور نصیب کړه، الله تعالی د هغې سره څه کوي؟ الله تعالی قرآن کریم کې د هغې اعلان کوي، په خپل آسماني کتاب کې د هغې اعلان کوي. او من یتق الله، کم څوک چې زندگی په تقوا او په احتیاط کې تیروي، نو یجعل له مخرجا، چې په کوم ځای کې پر ده باندې مشکل رالی، غم رالی، د صحت متعلق پریشانی ده، د بچانو متعلق پریشانی ده، د کاروبار متعلق پریشانی ده، د خاندانی مشکلاتو متعلق پریشانی ده، الله تعالی په ټولو پریشانی کې دته د وتلو لار اسانه کوي. او نن د ټولو سلویه پریشانی انسانانو ته د رزق پریشانی ده. الله تعالی وایي چې زما په دوستی کې رالی نو ویرزقه من حیث لا یحتسب، د رزق بندوبست د داسې طرفه کوم چې امو تمه بدی نه. نو چې کوم څوک د الله تعالی په تقوا کې راسي نو الله تعالی ورته وایي دنیا د پریشانیو ده، د ټولو پریشانیو د اسانه کولو لار زما په لاس کې د پریشانۍ اسانه کوم. او دنیا کې د رزق لویه پریشانی ده، الله تعالی وایي د رزق بندوبست د غیبي نظام په ذریعه باندې کوم. نن چې پر انسانانو باندې څومره پریشانی راځي د هغې اکثریت د انسانانو د خپلو اعمالو نتیجه وي. که د صحت پریشانی راځي، او که د رزق پریشانی راځي، که د خاندانی اختلاف پریشانی راځي، که یو مسلمان د بل چا د ظلم شکار کیږي، د دې ټولو بنیادی نتیجه هغه د انسان بعضی اعمال دي. او که پر انسان باندې د رزق د کموالي پریشانی راځي، خلک وایي زما کاروبار پر مخ باندې نه ځي، چې سرو زرو ته لاس وړم راته تورې خارې سي. دا ټولې پریشانی د انسان د بدعملۍ په خاطر وي. نو ځکه نن سبا کله کله بعضې خلک هغې د ټلیفون واټسپ زمانه ده، نو کله کله وایي چې مولوي صاحب زما کاروبار پر مخ نه ځي، مولوي صاحب زموږ په کور کې اختلاف دی، او مولوي صاحب زه د پلانکې پریشانیو سره دی، ماله یو دم راوښی، ماله یو دعا راوښی، ماته یو ذکر راوښی چې د هغې په خاطر زما په پریشانی کې کمی راځي. ګورئ د ټولو څه بهترین دم، د ټولو څه بهترین ذکر، د ټولو څه بهترینه دعا دا ده چې د ټولو څه مخکې به سړی روزانه 100 واره استغفار وایي. چې کله استغفار وایه د دې دا معنا چې زه د ګناه څخه توبه کاږم، او کومه نفستنګي چې راغلې ده د هغې بنیاد ستا ګناه ده، کومه د رزق کمي چې راغلې ده د هغې بنیاد ستا ګناه ده. نو چې در څو پورې تا د ګناه څخه توبه نه یې کښلې، الله تعالی مشکلات نه اسانه کوي.
نو دا په نورو وظیفو باندې نه کیږي، دا په نورو ذکرو باندې نه کیږي، دا په دعاګانو په تلاوتو باندې نه کیږي. د ټولو څه مقدمه دعا، د ټولو څه مخکینی تلاوت بخپله استغفار ویل او د استغفار په ذریعه باندې د خپلو اعمالو څه توبه کښل. نو چې کوم څوک په تقوا کې راسي د الله تعالی تعلقي راسي، نو د هغې دپاره الله تعالی یو انعام دا دی چې د نفس تنګۍ څخه د پریشانۍ څخه د وتلو لار اسانه کوي، او دویم د رزق بندوبست الله تعالی د غیبو څخه کوي. او که پر دې باندې د انسان تسلي نه وي نو الله تعالی ورته وایي والله غالب علی امره، ای بنده دا ټولو تصرفات زما په قدرت کې دي. که پریشاني راوستل د دې باندې هم زما قدرت دی، او که پریشاني ختمول دي دا هم زما قدرت دی. که د رزق تنګي ده دا هم زما په قدرت کې ده، او که د رزق پراخي ده دا هم زما په قدرت کې ده. حضرت علی رضی الله عنه الله تعالی عجیب قدرت دی. عرفت ربی بفسخ العزائم، ما خپل رب د خپلو ارادو په ماتېدلو پیژندلی دی. چې زه کله اراده د یو شی وکړم الله تعالی دستي هغه اراده را ماته کړي، بله اراده په دماغ کې راوشي. کله زه د بل کار اراده وکړم لیکن هغه کار زما په حق کې شاید خیر نه وي، الله تعالی د هغې بجای بل کار په دماغ کې راوشي. نو عرفت ربی بفسخ العزائم. نو الله تعالی بنده ته وایي چې والله غالب علی امره، بنده د حالات ټوله زما در قدرت لاندې دي. قد جعل الله لكل شيء قدرا، الله تعالی د هر شي دپاره خپل ترتیب، خپل تقدیر، خپله اندازه ټاکلې ده. نو چې په دنیا کې څومره مصیبتونه دي، او په دنیا کې څومره مشکلات دي، او په دنیا کې د رزق کمی ده، او په دنیا کې نور پریشانۍ دي، نو د هغې د ټولو د حل بندوبست الله تعالی په خپله دوستي او په خپل تعلق کې ایښی دی. او د خپلې دوستۍ او د خپل تعلق بنیاد الله تعالی تقوا او پرهیز بیان کړی دی. چې کوم څوک په تقوا او پرهیز کې زندگی تیره کړي، الله وایي زما په تعلق و محبت کې رالی، او زما د تعلق د محبت نتیجه به دا چې بیا به مشکلات ورته اسانه کوم، او د رزق بندوبست به د غیب څخه کوم. حضرت علی رضی الله عنه سوئی من اراد عزا بلا عشیر، که یو سړی په معاشره کې عزت غواړي لیکن لوی خاندان نه لري، د لوی قوم او د لوی قبیلې سره تعلق نه دی، لیکن عزت غواړم چې عزتمند یم. وغنا بلا مال، یو سړی غنا غواړي، مالداري غواړي، لیکن پیسې ورسره نشته. وهیبة عند سلطان، چې بادشاه لورسم، حاکم لورسم، هغې زما د روب او در دبدبه لاندې سي. او وجاهتن بین الاخوان، چې د ورونو سره راسم، د کوره سره راسم، د تربرونو سره راسم، پر هغې ټولو کې زما عزت یې هغې ماته د احترام په نظر ګوري. نو چې کم سړی عزت غواړي لیکن خاندان نه لري، کم سړی غنا غواړي مال و دولت نه لري، او کم سړی د بادشاه په مخ کې روب او دبدبه غواړي، او کم سړی په خپلو قریبانو کې عزت او لوړه مرتبه غواړي، تاسو وګورئ دا به د چا غوښتنه نه وي. تاسو دې ټولو بر اعظمو کې نظر وکړئ، داسې سړی به وي چې هغه به د دې غوښتونکی نه وي، لیکن د دې د غوښتلو یوه طریقه زما او ستا د علم مطابق ده. زما او ستا دماغ کې دا ده چې دا ټوله شان په پیسو دي، په مال و دولت دي، مال و دولت را جمع کړه، د دې بنیاد ستا لاس له خپله راځي. څوک نه، د دې بنیاد دا په امارت او سیاست کې دی. سیاست پیدا کا، وزارت پیدا کا، لوړ منصب پیدا کا، لوړ عہده پیدا کا، د دې ټولو پر بنیاد باندې به دا ټولې خبرې ستا لاس ته راسي. خو دا زما او ستا د علم نتیجه ده. لیکن تاسو راسئ د حضرت علی رضی الله عنه څخه پوښتنه وکئ. حضرت علی رضی الله عنه چې کومه خبره کوي هغې د پیغمبر علیه السلام خبره کوي، او پیغمبر علیه السلام چې کومه خبره کوي هغې د الله خبره کوي. نو الله تعالی د دې د غوښتلو طریقه، الله تعالی د دې د پیدا کولو طریقه په څه کې بیانوي. که چیرې ته عزت غواړې خاندان نه لرې، که چیرې ته غنا غواړې مال و دولت نه لرې، که پر بادشاه باندې روب و دبدبه درلول غواړې، او یا د قریبانو په مابین کې ښه زندگی و احترام غواړې، نو د هغې دپاره حضرت علی وایي فلیخرج من ذل معصیت الله، د الله تعالی د معصیته څه چې عین ذلت او رسوایي ده د هغې څه ځان وباسه. فلیخرج من ذل معصیت الله، د هغې څه، او ولیرجع الی طاعت الله، د الله تعالی په عبادت کې ژوند تېر کړه. د نافرمانۍ څه ځان ساتل، د ګناه څه ځان ساتل،
د الله تعالی د ناراضګۍ څخه ځان ساتل، داسې اعمال د خپلې زندګۍ څخه لرې کول چې په کومو اعمالو باندې الله تعالی ناراضه کېږي. د هغې په مقابل کې داسې اعمالو ته ځان متوجه کول چې د هغې په خاطر باندې الله تعالی ستاسو راضي کېږي. د الله تعالی په طاعت کې زندګي تېرول دا د دې دپاره بهترینه لار ده، دا د دې دپاره بهترینه نسخه ده، او دا د دې دپاره اسانه لار، او په دې اسانه لار باندې دې منزل ته سړی په اوسا طریقه باندې رسېږي. نو چې کم سړی تقوا کوي او د تقوا پر بنیاد الله تعالی در تعلق لاندې راځي، او چې کله د الله تعالی در تعلق لاندې رالی بیا به الله تعالی دا ټولو ترتیبات دې بنده ته اسانه کوي. یو صحابي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه پوښتنه کوي، یا رسول الله اريد ان يوسع في رزقي، ای د الله رسوله زما زړه دا غواړي چې ما ته الله تعالی فراخ رزق راکړي. د دې دپاره یو ترتیب راوښي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ادم علی الطهارة یوسع فی رزق، همیشه په اوداسه باندې ګرځه، همیشه پاکه زندگی کوه، د هغې په خاطر به الله تعالی ستا په رزق کې اضافه وکړي. او همیشه په اوداسه ګرځېدل دام تقوا ده، او همیشه پاکه زندگی کول دام تقوا ده. نو معنا دا چې د زندګۍ د مشکلاتو حل دا ټول الله تعالی په تقوا او په خپله دوستي کې ایښی دی. او زموږ اکابر او عجیبه تقواوې کولې، زموږ د اکابر او عجیبه زندگی وه. حضرت عمر رضی الله عنه د نیمې دنیا حکمران دی. د حضرت عمر رضی الله عنه مدینه منورې ته د شام څخه غنیمت رالی. په هغه غنیمت کې تیل دی او د تیلو ډبې دي، او حضرت عمر رضی الله عنه یې مسجد نبوي کې د صحابو په مابین کې ور تقسیموي. او د ده په حکومت کې او د ده په نصرت کې د ده بچی عبدالله ابن عمر دی. د حضرت عبدالله ابن عمر د سر د ویښتان لږ غټ دي. نو هغوی چې کله هغه تیل تقسیموي، هغه د تیلو ډبې تقسیموي، نو کله کله د لاسونه په دې تیلو باندې غوړسي، او چې کله غوړسي هغه یې په دې خپلو څڼو په دې سر پورې وموږي، په دې خاطر چې زما ویښتان په دې باندې غوړسي. حضرت عمر رضی الله عنه چې کله ورته پام سو باره دې ویښتانو کې لاس وربند کړي، ورته یې بچی دا ستا ویښتان د مسلمانانو د بیت المال ډېر شوقمند دي، او ستا ویښتان دا شوق لري چې د مسلمانانو په بیت المال باندې غوړ سي. دغسې در سر نیولی راوستی، نایي ته یې کښېنوئ، ورته ته یو ځل دا ویښتان ځینې لرې که. هغه نایي سر ور وخرایې، د سر خریلو څه وروسته یې بچې ستا دپاره دغه زندګي در هغه زندګي ډېره خیر ده، ځکه دا د مسلمانانو بیت المال دی، او دا د مسلمانانو حق دی، او ستا ویښتان د بل د حق ډېر عادي دي. نو ستا ویښتان د بل په حق باندې لړلي، در دې ستا دپاره دا خیر دی چې ستا په سر دا ویښتان وجود نه ولري. نو زموږ اکابرو به هغې زندګي هغې په تقوا کې په دې شکل باندې تېرول، او د هغې پر بنیاد به د الله تعالی تعلق، د الله تعالی محبت د ځان دپاره ښکلاوی. حضرت ابراهیم ابن ادهم د خپله کلي صدر عمانه پورې یو مرکب، یو حیوان په کرایه باندې ونیوی چې دا صرف د دې خوا کرایه ده، زه به در هغه ځایه پورې ځان رسوم. چې کله در یو ځایه پورې ولاړی، نو د لاسه صحیح پر آس باندې سپور دی یا پر هغه حیوان باندې سپور دی، خوب غلبه ور باندې وکړه، د غمچینه یو کم شی چې د ده په لاس کې و هغه یې د لاسه صحیح رسو. چې لږ ولاړی باره یې ځان ته فام سو، ښه سفر یې کړی. د هغې څه وروسته دغه حیوانه سره شوه سو، حیوان یې پر هغه ځای باندې وتاړی، پر پښو باندې رالی هغه شی یې خپل پیدا کړی، هغه غمچینه یې واخیسته، برته پر پښو ورلی، پر حیوان باندې سپور سو. یو چا ورته وویل حضرت دونه ستړیا دې ولې برداشوله، خو حیوان در سره و، حیوان به دې راګرځوی. ورته وایي سړی ما دا حیوان د خپله کلي څخه د عمانه پورې د یوې خوا کرایه کړی دی، چې زه به پر دې حیوان باندې صرف د دې خوا تګ کوم، او د هغې خوا به حیوان زما په کار باندې نه وي، هغې خوا به حیوان زما په خدمت باندې نه وي، او د هغې خوا به د حیوان تګ زما د یو غرض و مقصد پر کولو دپاره نه وي. نو که چیرې زه د هغې خوا برته حیوان په دې غمچینه پسې راوګرځوم، نو چې کومه وعده مې کړې ده او په کومه معاهده چې ما د حیوان په کرایه اخیستی دی، نو هغې معاهدې بیا مخالفت راځي. او چې د کومې معاهدې مخالفت راځي، د انسان په تقوا کې بچی کمی راځي، او چې په کومه تقوا کې کمی راځي، د الله تعالی سره تعلق او دوستي ورځ په ورځ کمیږي. زموږ اکابرو او زموږ سلفو زموږ بزرګانو د الله تعالی د دوستۍ او د الله تعالی د تعلق په دې شکل باندې خیال ساتي. حضرت معاذ رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره پر یو مرکب پر یو حیوان باندې سپور دی.
حضرت معاذ قسم خوري زما په خدای قسم چې یو حیوان باندې زما او د پیغمبر په مابین کې بل شی نو الا مؤخره الرحل دا د کجاوی یو لرګی په مابین کې ولاړ دی مخ ته سپور زو شاته سپور زما د غوږو د پیغمبر سره اورېدله او زما د زړه او دماغ د پیغمبر د خولې څخه حفظ کوله دا خبره ورته چې کله درې ځای پورې ولاړو په لاره کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راته وایي اتدري یا معاذ ما حق الله علی العباد معاذ په دې پوهېږې د الله تعالی پر دې بندګانو کوم حق دی امارت الله ورسوله اعلم الله او د الله رسول په دې باندې ډېر اګادي ما ته نه معلومیږي ورته د الله تعالی دی راته وایي چې د الله تعالی پر دې بندګانو باندې حق دا دی چې بندگان به زندگی د الله تعالی په تعلق کې د الله تعالی په محبت کې د الله پر رابطه کې تیروي ورته د هغې تعلق نتیجه او ثمره دا ده د مځکې پر مخ د هغې علامه او ښکارواله دا دی چې بنده به د الله تعالی په طاعاتو کې زندگی تیروي او د ګناه څخه به ځان ګوري او د شرک څخه به ځان ګوري چې کله دا اعمالو کو دا بنده د الله تعالی په تعلق کې دی او دې بنده د الله تعالی حق ادا کوي دا د الله تعالی پر دې بنده باندې حق کوي ورته د هغې څه وروسته وایي اتدري ما حق العباد علی الله دا در معلومیږي چې د بنده بیا پر الله تعالی باندې څه حق دی ما ورته الله ورسوله اعلم الله او د الله رسول په دې ډېر خبر دي وایي د راته ویلی معاذه د الله تعالی د بنده بیا پر الله تعالی دا حق دی چې الله تعالی به دا بنده د اسانه حساب و کتاب په شکل باندې جنت له ورنه بس ورته چې کله بنده د الله تعالی حق پر ځای کې الله تعالی در بنده ډېر وفاداره دی الله تعالی در بنده د حقوقو ډېر خیال ساتي الله تعالی در بنده په وعده کې ډېر زیات پالونکی دی نو بیا الله تعالی د هغې بنده حق یقیني پر ځای کوي نو ما درته ویل د الله تعالی تعلق د الله تعالی محبت دا د هغه چا سره دی چې د کوم چا زندگی په تقوا کې تېره سي نو د تقوا په خاطر الله تعالی د هغې د مشکلاتو حل پیدا کوي د تقوا په خاطر د هغې الله تعالی د رزق پریشانی لرې کوي او د تقوا په خاطر الله تعالی د هغې د جنت د ننوتلو بندوبست کوي او که زه دا وایم چې د تقوا په خاطر الله تعالی د دې بنده دعا په دنیا کې نه ردوي چې کوم څوک زندگی په تقوا کې تیروي او چې کوم څوک زندگی د الله تعالی په طاعاتو کې ردوي بیا د خپل حاجت متعلق د الله تعالی حضور ته لاس پورته کړي الله تعالی د هغې د لاس پورته کولو څخه مخکې د دغه حاجت پوره کړي شیخ عبدالحق محدث دهلوي رحمه الله یې دې متعلق یې واقعه لیکلې ده هغه وایي د دلي په ښار کې کاختي راله کاختي ډېره زیاته ده چې څومره انسانان دي د هغې زندګي په مشکلاتو کې ده چې څومره حیوانان دي د هغې زندګي په مشکلاتو ده او چې څومره مرغان دي هغې د وویلا سره مخامخ دي انسانان کډې کوي حیوانان کډې کوي او مرغان هجرتونه کوي او ټوله علاقه پرېږدي ځکه د الله تعالی رحم بند دی د الله تعالی د طرفه باران نسته د الله تعالی د طرفه اساني نسته چې کله علاقه کې ډېره تنګي جوړه سوله نو د خلکو آخرنۍ اسره په هرو مشکلاتو کې د مسلمان آخرنۍ اسره علمائی نو خلک رالو علماو ته چې زموږ د مشکلاتو حل نه زموږ د کورو د پاره د اوبو بندوبست برابریږي نه زموږ د حیوانانو د پاره برابریږي او نه د مرغانو د پاره برابریږي موږ دې ته مجبور یو چې علاقه پرېږدو د دې دپاره د یو حل تلاش چې کله علماو ته خلک مراجعه وکړه نو علماو د هغې دپاره د پیغمبر د سنت طریقې په خاطر د استسقا تلاش وکړي چې د دې انسانانو دپاره د استسقا ترتیب د پیغمبر علیه صلات وسلام طریقه ده او د پیغمبر علیه السلام سنت دی چې کله خلک استسقا ته راووتو ټوله ورځ ګرم لمر ته دي در مازدیګره پورې دعا ده در مازدیګره پورې ژړا ده لیکن د مازدیګر د وخته پورې د اسمان په کنارو کې یوه ذره د ورځې نومونو شانه ښکاره کېږي مازدیګر خلک ډېر د ناامیدۍ په حالت کې ډېر د ژړا په حالت کې که ګوري یو طرف ته یو اوښه روان دی پر هغې باندې یو زنانه سپره ده د هغې اوښ مهار یو نوجوان نیولی دی هغې چې کله غټه مجموعه ولیدله نو هغه مور ورته وایي ورته بچی ته ورسه دا خلک جنازه ده دې خلکو ته څه حادثه ورپېښه ده چې دومره خلک راوتلي دي او د باندې څه وایي بچی چې کله رالی معلومات یې وکړئ نو ورته وایي چې په علاقه کې کاختي د خلک د استسقا او د باران دپاره
او د هغې خلکو ژړا، د هغې خلکو ناامیدي، د هغې خلکو مایوسي، هغه بچي محسوسه کله، هغه ناامیدي یې برته در موره پورې راوړله. چې کله رالی مور له مور ته واقع بیان کله، مور ورته وایي بچی ته د زما د اوښه سره ودرېږه او زما د دې پړونې څاک ونیسه. او الله تعالی ته وایي چې یا الله زما مور ټوله زندگی په دې پړونې کې په تقوا کې تېره کړې ده، زما مور ټوله زندگی کې د حیات دفاع کړې ده، او زما مور په ټوله زندگی کې ستا نافرماني نه ده کړې، او هغې خپله دوستي یا الله ستا سره د تقوا په شکل ساتلې ده. نن زما د مور په دې چولۍ کې الله پر دې خلکو باندې رحم راواسته. وایي چې کله هغه بچي لاس پورته کوي او د مور پړونه یې نیولی دی، نو د اسمان پر فضا باندې یو دم ورېځ راله. هغې خلک پر هغه ځای باندې ولاړ دي، داسې باران وسو چې د هغې خلکو څومره ضرورت دی، د حیوانانو ضرورت دی، د کښتونو ضرورت دی، او د هغه رقم د مرغانو ضرورت دی. الله تعالی هغه ضرورت ټول پوره کوي. هغې خلکو چې کله حالات ولیدو دستې په منډه رالو. هغه سړی در لاس ونیو چې سړی تا څه وویل چې ستا د ویلو په خاطر د الله تعالی رحم دومره په ژر په جوش کې راغی. نه ورته زما سره خو یو څه نه و، زما پر دې اوښ باندې بوډۍ مور سپره ده، او زما مور زندگی د تقوا تېره کړې ده، او هغې د خپل پړونې جلو او د خپل جلو روی د الله تعالی حضور ته پیش کړي چې الله ما ستا د دوستي کې خیانت نه دی کړی، ما ستا په تعلق کې خیانت نه دی کړی. ای الله که زما دوستي او زما تعلق تا ته منظور وي، د هغې په خاطر پر دې خلکو باندې رحم وکړه. نو زما د مور د جلو په خاطر الله تعالی زما دعا قبوله کړه، د هغې په خاطر پر تاسو باندې باران وشو. نو چې د کم چا په زندگی کې تقوا راسي او بیا خاص کر انسان د خپل حیا حفاظت وکړي، د ټولو څه لویه ستړې هغه د بې حیایۍ ترتیبات دي، او د ټولو څه لوی عمل هغې په هر دور کې د خپل حیا حفاظت کول. او چې کم چا زندگی کې د خپل حیا حفاظت وکړ، الله تعالی د هغې بنده دعا بیا نه ردوي. نن زموږ او ستاسو معاشره ده، هر دریم سړی پریشانه دی. تاسو ته به شاید د هغې پریشانۍ اظهار ډېر کم کوي. تاسو د دې جماعتونو د امامانو څه پوښتنه وکړئ. څوک په دې نیت باندې راځي مولوي صاحب په کور کې داسې اختلاف دی، نه معلوم چا جادو را باندې کړی دی. څوک په دې اختلاف مولوي صاحب کاروبار مې پر مخ نه ځي، هر څه چې وکم. او څوک په دې اختلاف مولوي صاحب په کور کې داسې بې برکتي ده، او مولوي صاحب په کور کې داسې بد حالت دی، په کور کې داسې پریشاني ده. نو څوک د تعویذونو واویلا کوي چې په موږ تعویذ سوی دی، څوک د جادو واویلا کوي په موږ جادو سوی دی، څوک سوی څوک سوی. لیکن د هغې انسانانو دې ته فهم نه دی چې زما په کور کې د الله تعالی د عبادت او د الله تعالی سره د تعلق او د تقوا کومه زندگی روانه ده. زما نارینهو زندگی څنګه ده، زما د زنانو زندگی څنګه ده، زما د بوډاګانو زندگی کم حال ته ده، زما د بچانو او نوجوانانو زندگی کم حال ته ده. چې څومره مرضونه رااستي، ما مخکې درته ویل الله تعالی قرآني فیصله ده، وما اصابهم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. چې څومره مصیبتونه دي، دا نه جادو دی، دا نه تعویذ دی، دا نه کوډي دي، دا نه بل څه مشکل دی. سړی دا ستا خپله بدعملي ده. چې کله ته په خپله بدعملي کې راسې، د هغې بدعملۍ نحوست ستا پر کور باندې پروت دی، د هغې بدعملۍ نحوست ستا پر بچانو باندې پروت دی، د هغې بدعملۍ نحوست ستا پر ټوله زندگی باندې پروت دی. نو د هغې دپاره نه دم کار کوي، نه درود کار کوي، نه بل څه کار کوي. د هغې دپاره یو شی د ټولو څه مخکې په خپل کور کې د الله تعالی سره د تعلق ترتیب برابرول، او د خپل کور په انسانانو د بدعملۍ څخه توبه کښل، او د توبې په شکل خپل رب د ځانه سره راضي کول، او د خپل رب سره تعلق جوړول. بیا تاسو وګورئ چې هغه کور کې اساني راځي که نه راځي. بیا تاسو وګورئ چې په هغه کور کې اتفاق راځي که نه راځي. بیا تاسو وګورئ چې هغه کور کې ورورولي او محبت ځای نسی او کې نه نسی. نو ما درته ویل چې څومره مشکلات زموږ ستاسو پر زندگی دی، هغه زندگی هغه مشکلات هغه زما او ستا د لاسونو د کړنو نتیجه ده. بیا خاص کر نن سبا زموږ او ستاسو زندگی په څومره مشکلو کې د حالاتو کې ده چې زموږ او ستاسو د حیات ترکیب په کم شکل باندې کمزور دی.
چې کله لوی ښارو ته ورسې، هسپتال ته ورسې، ادارو دفترو ته ورسې، نو بیا د انسان دپاره د خپل نظر کنټرولول او خپل نظر محفوظه کول دا انسان ته څومره ګرانه مسله ده. حالانکه بدنظري کول دا د سترګو زناکاري ده. هغه دفتر خو پرېږده، هغه هسپتال خو پرېږده، نن چې ما تا د خپل جیب ټلیفون راوکړو هغې ته ګور، په هغې باندې کم فحش تصویر دی، په هغې باندې کم بې حیا تصویر دی، د سهاره څه تر ماښامه پورې ما ته د سترګو په زنا کې مبتلا وي. او چې د یو سړي ټوله ورځ په زنا کې مبتلا وي، بیا به د الله تعالی د رحمت، د الله تعالی د برکت، د الله تعالی د طرفه د اسانۍ یو سړی څنګه تمه وکړي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حدیثو څخه دا معلومیږي چې یو سړی پر بدنظري باندې راسي او د خپل نظر کښته کړي، ټلیفون دې خلاص کړي، په هغې کې غلطه ډرامه د زړه دې غواړي چې دا ډرامه وګورم، لیکن په هغې کې ستا بدنظري راځي، هغې کې ستا د سترګو ګناه راځي، نو تا برته پر دې نفس باندې پښه ولګوله چې نه ګورم. نو الله تعالی به دې بنده ته داسې ایمان ورکړي، یجد حلاوته فی القلب، په دې زړه کې به خوږوالی محسوسوي. الله تعالی به دې بنده ته په عبادت کې لذت ورکړي، بیا به هغه بنده د لمانځه په ترتیب باندې نه مړېږي. نن خو چې زه مسجد له راسم داسې یم لکه پر سکروټه چې ولاړ یم. که د امام په لمانځه کې 2 رکعته لمونځ 2 رکعته قرات وړ سو، لا پر ما باندې بوج دی. که د امام د مسجد له راتګ 2 منټه وځنډېدی، بیا پر ما باندې ځکه سره ده. لیکن د دې مسجد څخه د باندې چې زه په مجلس باندې اخته سم، په ګنټو په دې مجلس نه مړېږم، په دې نه سم پوه چې دا ټیم څنګه روان تېر شو. حالانکه هلته څه دي او دلته د الله تعالی ملاقات دی، دلته د الله تعالی سره مجلس دی، دلته د الله تعالی سره راز و نیاز دی. په دې کې ما ته داسې معلومیږي لکه پر سکروټه چې ولاړ یم. د هغې وجه څه وي؟ د هغې وجه دا ده چې زما زندګي د ګناهونو څخه محفوظه نه ده. نو چې کم سړی د بدنظرۍ پر ځای باندې خپل نظر کنټرول کړي، د خپل حیا حفاظت وکړي، د خپل پاک دامنۍ او د خپل عصمت حفاظت وکړي، الله تعالی به یو داسې ایمان ورکړي، د هغې ایمان خوند به په دې زړه کې محسوسوي. الله تعالی به په عبادت کې داسې تازګي او لذت ورکړي، بیا به د دې عبادت په کولو باندې سړی نه مړېږي. او زه زیات د دې څه دا وایم چې پیغمبر علیه السلام حدیثو کې دا معلومیږي چې کله سړی پر ګناه باندې قادر او د الله تعالی د بیرې د هغه ګناه څخه مخ را وګرځوي، دغه ځای د بنده د دعا د قبولیت دی چې کم حاجت لري، پر دغه ځای د دستي دعا شروع کړي. په بازار کې روانې، مخ ته غلط شکل او صورت رالی، ټلیفون دې خلاص کړي، مخ ته غلط شکل او صورت رالی، او په بل ځای کې د بې حیایي پر ترتیب باندې رالی، او دا زړه دې جوش کوي، او دا سترګې دې غوښتنه کوي، دا سترګې دې نه کنټرولېږي، او زړه دې د دې د لیدلو تمنا کوي. ته پر دې خپل نفس باندې، پر دې خپل جوش باندې، او پر دې خپل غلبه او جذبه باندې لږ کنټرول راوله، او دا ووایه دې سترګو ته چې نه یې څه لیدلی، دې زړه ته وایه چې دا نه سي اورېدلی، دې غوږ ته وایه چې نه یې سي اورېدلی، او دې زړه ته وایه چې پر دې لذت نه سي اخیستلی. چې کله دې سترګې کښته کړې، دغه ځای د دعا د قبولیت ته تاسو تجربه وکړئ، بیا د الله تعالی څخه دعا وغواړئ د خپل حاجت متعلق، چې الله تعالی ستاسو دعا په کوم شکل باندې بیا نه قبلوي. نو مقصود می دا دی چې د الله تعالی دوستي دا د انسانیت د مشکلاتو حل دی، او د الله تعالی دوستي یو الله تعالی په تقوا کې شی ده چې کوم څوک متقي پرهیزګار وي، د هغې سره د الله تعالی دوستي، او الله تعالی په خپله د دې دوستۍ اعلان کوي چې د دې دوستۍ په خاطر زه مشکلات اسانه کوم، د دې دوستۍ په خاطر باندې زه د رزق لارې اسانه کوم، او د دې دوستۍ په خاطر زه دعاګانې قبلوم، او د دې دوستۍ په خاطر باندې زه د جنت په تک کې د انسان سره اساني کوم، په حساب و کتاب کې اساني کوم. او دویمه دوستي تیره جمعه کې ما درته ویل چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي الطائب حبیب الله، چې کم سړی ګناهګاره زندگی تیروي او زندگی کې د الله تعالی سره تعلق کم سي، لیکن بیرته د خپل نفس، د خپل زړه او د خپل جذبات د الله تعالی پر تعلق باندې راوګرځوي، او د الله تعالی سره صلح وکړي، د الله تعالی سره جوړ وکړي، دې ته ویل کېږي تائب. او د دې توبه بخښونکي سره د الله تعالی دوستي، چې کله یو بنده پر مځکه د الله تعالی نافرماني روانه کړي، د هغې بنده د الله تعالی سره تعلق کاټ، د هغې بنده د الله تعالی سره دوستي ختمه کړي، هغه بنده د الله تعالی اوامرو نواهیو پر ځای کولو ته آماده نه وي،
نو بیا خو اسمانونه د الله تعالی قدرت کې دي، مځکې د الله تعالی قدرت کې دي، دریابونه د الله تعالی قدرت کې دي، د حالات ټوله د الله په قدرت کې دي. د الله تعالی د دې عظمت په خاطر، د الله تعالی د لوی په خاطر دریاب دا نسی لیدلی چې دا بنده نن څنګه د الله نافرمانه دی. دریاب دستی ناری کی پیغمبر علیہ السلام وی او ما من یوم الا والبحر یستأذنه ان یغرقه ابن آدم. دریاب ناری کی اللہ بندہ نافرمان نسو، یا اللہ ما ته اجازه راکړه چې زه ور باندې ورواړم غرق یې کړم. والارض یستأذنه ان یخسف بابن آدم. ځکه دستی ناری کی اللہ ما ته اجازه راکړه چې زه سره وچاودل سم دی په دې باندې نه نباسم. ځکه د الله تعالی د عظمت په خاطر دریاب هم دا نافرمانی نسی لیدلی او مځکه هم دا نافرمانی نسی لیدلی. نو دریاب د غرقېدلو اجازه غواړي او مځکه د خسف اجازه غواړي. الله تعالی څه ورته وایي؟ الله تعالی ورته ان کان عبدکم فشانکم به. که دی ستا بنده دی دریاب ته پوهېږي چې څه ورسره کوي ورسره وکړه. او مځکې ته وایي که دا بنده ستا بنده دی چې څه ورسره کوي ورسره وکړه. لیکن و ان کان عبدی فشانی بی، که زما بنده دی ما خپل بنده سره فریشته. الله تعالی دې مځکې ته وایي زه د دې بنده په انتظار ناست یم. ان اتانی لیلا قبلته، که د شپې مال راسي زما قبول دی. و ان اتانی نهارا قبلته، که د ورځې مال راسي زما قبول دی. الله تعالی بیا د دې بنده سره د صلح په انتظار ناست. الله تعالی ورته یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی. اے بنده چې ما ځان له وروبولې او زما سره د مغفرت کمه وکړې چې الله به ما وبخښي. وایي غفرت لک علی ما کان فیک، چې څومره ګناه ده دا به در بخښم. ورته یا ابن آدم لا ابالي. اے بنده ما ته هیڅ باک نه راکړي. لو بلغت ذنوبک عنان السما، که ستا ګناوې پر له اږدې 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 د دې مځکې سره وانسي د اسمان فضا ټوله ونسي، لا هم غفرت لک، زه دې مغفرت کوم. ولا ابالی، پر ما باندې هیڅ باک نه دی. ورته یا ابن آدم لو اتیت بقراب الارض خطایایا، که د دې مځکې د دې ټولې کرې مقدار ګناهونه راوي چې ستا ګناهونه پر دې مځکه باندې سره وغوړېږي او دا ټوله د مځکې کره ونسي، لاتیت بقرابها مغفرة، زه به د دې مځکې د کرې مقدار بخښنه راوړم او زما بخښنه ستا پر دې ګناهو باندې هر څومره ډېره ده. نو چې کم سړی د الله تعالی سره دوستی دوباره جوړه کی او د دوستی جوړېدلو طریقه دا د الله تعالی ته متوجي سي او پر خپلو تیرو ګناهو باندې مغفرت وغواړي او د الله تعالی سره د جوړې کولو په خاطر باندې د الله تعالی په حضور ته پر خپلو ګناهونو باندې پښیمان نسي، دې ته توبه کار وایي او د دې توبه کار سره د الله تعالی دوستی جوړېږي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي التائب حبیب الله، چې کوم سړی توبه وکړي الله تعالی وایي هغه زما دوست دی. بنی اسرائیلو کې کاختی راله، حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام ته دستی فریاد پیش شو چې موسی ډیره کاختی ده. حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام بنی اسرائیلو کې په زرونو انسانان هغه د استسقا د فاره راوباسي، د باندې میدان ته چې راځي استسقا وکړو، د الله تعالی څخه طلب د باران وکړو. حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام سره یو روایت کې دا دی چې 80,000 کسان ورسره دي. حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام چې کله استسقا ته ټول ورځ ولمر ته وواله، نو روایتو کې راځي فما زادت الشمس الا تقشعا، ولمر نور ګرمي زیاتی، لمر نور ګرمي زیاتی، لمر نور ګرمي زیاتی، لیکن د استسقا د باران د ورځې د باران ورېدلو هیڅ تاثیرات نشکار کیږي. حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام د قوم په مابین کې پر یو کاڼي باندې وخاته، د الله تعالی سره راز و نیاز کوي، یا الله ټول قوم دی او ټول ورځې په ژړا باندې تیره کړه، لیکن ستا د طرفه د هوا د یخېدو بجای د باران د راتلو بجای د لمر ګرمي نور اضافه کی. آخر ولی الله تعالی ورته یا موسی ان فیک رجلا یبارزنی بالمعاصی منذ 40 سنه. اے موسی تاسو کې یو ګناهګار ناس دی، 40 کاله کېږي هغې زما مقابله شروع کړې ده. ګناه څه ده؟ د الله تعالی مقابله کول. ګناه څه ده؟ د الله تعالی ګریوان ته لاس ورچول. ورته موسی تاسو کې یو سړی ناست دی 40 کاله مسلسل، هغې زما مقابلې ته ملا تړلې ده چې در څو پورې هغه سړی د دې قومه څه وتلی نه وي، در هغې وخته پورې پر دې ټوله قوم باندې زما د طرفه باران نه کېږي. حضرت موسی علیه السلام کاڼي ته وخاتی
الله تعالی د حضرت موسی علیه السلام اواز په یو طریقه په دې قوم باندې اوري. حضرت موسی علیه السلام اعلان کی یا من عصى الله 40 سنه فخرجنی، ای ظالمه چې 40 کاله د الله تعالی مخالفت کې زموږ د معاشرې سوزه، زموږ د دې مجمع سوزه، نن پر ټوله مجمع باندې باران ستا د دې ظلم په خاطر باندې بند دی. حضرت موسی علیه السلام بیا اعلان کی لیکن د مجموعي سه یو سړی نه وسی چې کوم سړی ګناهګاره دی هغه په دې خپل ګریوان کې حیران دی. هغه د ځانه سره وڅوي وای ان خرجتو فزحتو، که اوس زه ولاړ سم د دې مجمع سه وځم نو بیا خو په دې ټوله بني اسرائیلو کې رسوا سړی ځم، زما عزت به څه سي او زما رسوایي او ذلت به په کوم شان وي. او که نه وزم زما په خاطر باندې الله تعالی پر دې ټوله قوم باندې باران بند کړی دی. آخر د ځانه سره سوی برای د خپل پټو کې سر لڅ کې لاسې پورته کړي و یا ربي عصیتک 40 سنه فمهلتنی، یا الله 40 کاله مستا نافرمانی کوله ته ماته وخت راکړي او 40 کاله دې زه نه راوګرځولم ورته فجئتک تائبا فاقبلنی، یا الله د یو ګناهګار په شکل توبه مې کښلې ده، یا الله زما توبه قبول کړه. چې کله د هغې د خولې څخه د توبې لفظ وقاته د اسمان پر فضا باندې یو دم ورېځ راغله او دا ورېځ یو د بله سره مسابقه کوي او په منډه باندې راځي او پر دې علاقه باندې ډېر باران او رحم دی. حضرت موسی علیه السلام حیران دی، د الله سره راز و نیاز کې یا الله یو سړی هم نه ووتی چې د کم ګناهګاره په خاطر باندې باران بندو، ما په دې قوم کې اعلان وکړي په دې خاطر چې هغه ګناهګاره به د دې قوم سوزي، یا الله په دې ټولو قوم کې یو سړی نه ووتی، باران اخر څنګه اوس؟ الله تعالی ورته موسی چې د کم چا په خاطر باران در باندې بندو، نن د هغې د دوستۍ او محبت په خاطر باران در باندې وسو، نن چې هغې توبه وکړه او زما دوست سو، نن چې هغې په دې زړه کې پر دې خپله کړنه باندې پښیمانه سو، زما د هغې سره دوستي ده، زما د هغې سره محبت دی، زما د هغې سره مینه ده، نن د هغې د تعلق د محبت او د مینې په خاطر پر ټوله قوم برته باران دی. حضرت موسی علیه السلام یا الله موږ ته خو راوښیه څوک چې د هغې د ناجایز عمل په خاطر باران بندو، نن د هغې د دوستۍ په خاطر پر ټوله قوم باندې الله تعالی رحم کوي، یا الله هغه سړی راوښیه څوک دی؟ الله تعالی ورته موسی چې کله زما نافرمان او زما مقابله یې اخیستې وله له ما پر هغې باندې پرده غوړولې او ما چاته نه رسوا کوئ، نن چې هغې زما سره دوستي وکړه، نن د هغې زما سره صلح راله، نن به زه هغې څنګه رسوا کوم؟ نو ما درته وی چې دویم دوستي چې د الله تعالی په معاشره کې د چا سره وي هغه څوک دی چې زندګي یې په توبه کې تېره سي، زندګي یې د الله تعالی سره په صلح کې تېره سي او پر خپلو تېرو اعمالو الله تعالی ته پښیمان نه سي. او چې کوم سړی پښیمانه سي الله تعالی څه وایي لأنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین، چې ګناهګار هم ماته لاس پورته کې ژړا نه ورځي صرف سکیروی راته کوي. الله تعالی وایي د دې خلکو در سبحان الله، د دې خلکو در عبادت، د دې خلکو در کلمې، د دې خلکو در ذکر ماته د دې ګناهګار زګیروی ډېر خوند راکوي. نو دویم تعلق هغې د الله تعالی د هغه چا سره چې په معاشره کې هغې توبهګاره او پر خپل عمل باندې توبه وکړي. او دریم تعلق په تېره جمعه کې ما دا خبره کړې وه چې د هغه چا سره چې الکاسب و حبیب الله، چې هغې د خپل لاس په کسه باندې د خپلو بچانو نه په قبره بري، چې کوم سړی په خپله وژه باندې، په خپل همت باندې، په خپله ستړیا باندې، په خپله خواري باندې د خپل ځان دپاره نه په قبره بري، دې ته کاسب ویل کېږي. او پیغمبر علیه السلام الله تعالی په معاشره کې تعلق او دوستي د دې سړي سره لري. لکه تېره جمعه کې ما دا خبره کړې وله، پیغمبر علیه السلام سره یو سړی مصافحه کوي، روغبړ کوي، د هغه سړي پر دې لاسو باندې سختي ده او د هغې لاسونه سخت دي. د پیغمبر علیه السلام د هغې څه پوښتنه کوي، ورته یې سړی لاسونه دې ولې سخت دي؟ ورته یې د الله رسوله زه مسکین یم، زه غریب یم، ټوله ورځ بیلچه چلوم، د هغې بیلچې په خاطر باندې زما پر دې لاسو دومره سختي راغلې ده. پیغمبر علیه السلام ورته هملسې پر دې لاسو باندې مچ کړي او ورته یې سړی د دغه لاسو سره د الله تعالی مینه ده، د دې لاسو سره د الله تعالی محبت دی او دغه لاسونه الله تعالی ته محبوب لاسونه دي چې کم لاس د خپلې نفقې په خاطر باندې ستړی سي. پیغمبر علیه السلام حدیث مبارک دی،
یو سړی دی هغې خپل کسب او تجارت کوي. حضرت ابو هریره رضی الله عنه حدیث را نقل کوي د څه دپاره کوي؟ مزدوري کوي، تجارت کوي، دکانداري کوي، په دې نیت باندې کوي چې زه د بل د سواله سم محفوظه سم او ما ته دا نوبت را نسي چې زه بل ته لاس وځغوم. دویم زما د بچانو نفقه چې پر ما باندې ضروري ده زه د خپلو بچانو نفقه پوره کم. او دریم که په معاشره کې ما ته په همسایګانو په قریبانو کې یو مسکین مخ لرالی زه په دې خپل محنت په دې خپله مزدوري باندې د هغې مرسته وکړم. نو بیا خو پیغمبر علیه السلام وایي د قیامت په میدان کې چې د الله تعالی سره ملاقات کوي یو به الله تعالی ځینې راځي او دویم به مخ به داسې ځلیږي لکه د 14 سپوږمۍ. نو د الله تعالی د ملاقات په وخت کې به یو د الله تعالی رضای او رضوان من الله اکبر، د الله لږ رضا پیدا کول ډېر لوی شی دی او الله تعالی دې سړي ته خپله رضا ورکوي. او دویم به د مخ ځلیدل د 14 د سپوږمۍ په شان باندې. او پیغمبر علیه السلام وایي که یو سړی په دې خاطر باندې کاروبار کوي چې پیسې ډېرې کم. ولې ډېری؟ ځکه د پلانکي همسایه سره مې سیالي ده، د پلانکی تربوره سره مې سیالي ده، د پلانکی کاروبار والا د پلانکی تاجره سره مې سیالي ده، هغې سږ کال دومره ګټلې ده او ما لږ ګټلې ده، نو زه په هغه پسې ځان رسوم. نو بیا چې کله د قیامت په میدان کې دی د الله تعالی سره یو ځای کېږي لقي الله وهو غضبان. الله تعالی به په داسې حال کې د ده سره ملاقات کوي چې الله تعالی به دې بنده ته ډېر په حالت د غضب کې، الله تعالی به دې بنده ته ډېر په حالت د غصې کې او الله تعالی به د دې بنده سره د رضا بجای ډېر د ناراضګۍ په حالت کې. نو چې کم سړی هغه کسب کوي، هغه مزدوري کوي، هغه تجارت کوي، هغه ټوله ورځ محنت و خواري کاږي، په دې نیت باندې کوي چې په دې سره زه د خپل ځان د سواله سره ګرځم، په دې سره د بچانو نفقه برابروم او په دې سره د خپلو قریبانو همسایګانو سره د خپل وس مطابق احسان کوم. نو بیا خو د هغې دپاره ډېر لوی فضیلت دی او دا د الله تعالی په دوستانو کې دی او د دې سره د الله تعالی تعلق د دوستۍ پر بنیاد باندې دی. پیغمبر علیه السلام مسجد نبوي کې ناست یو سړی دی، هغې ته الله تعالی ډېر ښه جسم او بدن ورکړی دی. د هغې بیلچه پر وژه ده د مسجد نبوي او مخ ته تېرېږي. صحابه کرامو کې چونکې د جهاد جذبه ډېره وه او د دین د خدمت جذبه ډېره وله، نو حضرت عمر رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام ته وایي الله تعالی څومره بهترین صورت او جسم ورکړی دی، الله تعالی څومره بهترین قوت ورکړی دی، الله تعالی څومره بهترینه ځواني ورکړې ده. کاش د هغې ځواني د الله تعالی په لار کې استعمال شوی وای، د هغې ځواني په جهادي سفرو کې وای او د هغې په نصیب کې د الله تعالی د دین خدمت راغلی وای، څومره د دې ځوانۍ سره مناسب و. پیغمبر علیه السلام ورته عمره تا ته څه معلومه ده دی چې کومه بیلچه چلی، کم محنت کوي، کیدای سي دی په دې کور کې پلار و مور بوډاګان لري، په دې سره د مور و پلار خدمت کوي او د کم بچی زندگی چې د مور و پلار په خدمت کې تېره سي، ای عمره الله تعالی د مجاهدینو د فی سبیل الله په لیست کې شماري. ورته عمره تا ته څه معلومه ده د هغې په کور کې به بچان یې، هغې به د خپله نفقه په دې خاطر باندې ګټي چې زه د بچانو روزي او رزق و نفقه برابروم او دا الله تعالی پر ما باندې ایښی دی، زه د الله تعالی دا حکم پر ځای کوم. ورته د دې زندګي الله تعالی په مجاهدینو کې ورشماري. ورته څه معلومه ده تا ته؟ الله تعالی به هغې ته په دماغ کې دا ورچولي چې زما د محنت په نتیجه کې چې کوم اجرت راسي په هغې کې به زه د یو غریب سره مرسته وکړم، په هغې کې به زه د یو همسایه سره کومک وکړم، په هغې کې به زه د یو قریب مرسته وکړم او چې د کم چا محنت او مزدوري د غریب د همسایه او د قریب د مرستې په جذبه کې تېرېږي، نو الله تعالی د هغې زندګي هم فی سبیل الله ورشماري. ورته ها عمره که چیرې دې غریب په یو شکل باندې تجارت او مزدوري کوله او کار و بیلچه یې چلوله چې زه د تربرو سره مسابقه وکړم په هغو پسې پیسې ورسوم، زه د خپلو چې کم زما سره مناسب خلک دي او زما د هغو سره زندگی تېرېږي د هغو سره مسابقه وکړم او زه د خپلو همسایګانو سره مسابقه وکړم او زه د خپل کسب او د تجارت والا د انسانانو سره مسابقه وکړم کې په دې نیت باندې ګټي، بیا د دې غریب زندگی فی سبیل شیطان تېرېږي، بیا د دې لار فی سبیل الله نه ده بلکې بیا د دې لار فی سبیل شیطان تېرېږي.
نو چې د کم چا زندگی د خپلو بچانو په کسب او په مزدوري کې تیریږي او د هغې دپاره نانو نفقه برابروي او په هغې باندې محنت کوي، نو دا سړی هم د الله تعالی په تعلقیانو کې دی او د دې سړي سره د الله تعالی مینه او محبت دی. پیغمبر علیه صلات وسلام مدینه منوره کې دی. مدینه منوره کې یو صحابي ورله رالی، دې خاطر باندې د پیغمبر علیه صلات وسلام څخه سوال غواړي او پیغمبر علیه صلات وسلام ته د خپل حاجت شکایت کوي چې دومره سوال مې دی، دا مې ضرورت دی. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وایي سړی په کور کې څه نه لرې؟ هغه ورته وایي کور لرم، په کور کې څه نه لرم. ورته وایي سړی ته په دې خپل کور کې ښه نظر وکړه، کور کې څه شته؟ ورته وایي د الله رسوله یو د خونې په نس کې یو ټاټه وار دی، پر هغې باندې موږ کښېنو او چې کله پرې وځو بیا نیمۍ پر ځان باندې اچوو. دویم په کور کې یوه پیاله پرته ده، په هغې کې موږ کله ډوډۍ وړوو چې د ډوډۍ خوراک خواته اوبه کې څښو. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وایي ورسه مالی راوړه. چې کله هغې ورله راوړل، پیغمبر علیه السلام دواړه مخ ته کښېښول، د صحابو په مابین کې د هغې لیلام کوي. ورته وایي څوک دا دوه شان رانسي؟ یو صحابي ورته وایي دا دواړه په یو دراهم باندې رانسي. پیغمبر علیه السلام دویمه ناره کوي من یزید علی هذا، پر دې باندې زاید څوک رانسي؟ یو بل صحابي ورته وایي د الله رسوله زه په 2 دراهمه رانسم. پیغمبر علیه صلات وسلام هغه شان هغې ته ورکړو، 2 دراهمې راوغوښت. ورته یې راکړه. هغې چې کله دراهمونه راوړو دې صحابي ته یې ورکړو. ورته یې ورسه په دې 1 دراهم باندې د کور د بچانو دپاره د یو شپې او 2 نفقه برابره کړه. ورته په دې دویم دراهم باندې د مدینې په بازار کې تبر رانیسه مالی راوړه. هغې چې 1 دراهم پر خپله خوراکه باندې صرف کې، په دویمې تبر راوړی. پیغمبر علیه صلات وسلام په خپل لاس لرګی راغواړي، دې تبر کې لاس دی د لرګي په خپل لاس باندې جوړوي او چې کله یې تبر جوړ کړی ورته یې ولاړ شه د مدینې ځنګله په دې باندې بوټي کوه او غوزی راوړه او مدینه کې خرڅوه، 15 ورځې بعد بیا ماله راس. هغه صحابي ولاړی، هغې خپل غوزی راوړي 15 ورځې بعد چې پیغمبر علیه السلام له رالی د هغې سره 10 دراهم ورسره دي. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته ورسه په دې باندې د خپل کور ضرورتونه پوره کړه. ورته یې سړی ستا دپاره دغه تجارت دغه مزدوري در دې خیر ده چې ته سوال کوې او د سوال په خاطر باندې ستا پر دې مخ داغونه جوړیږي او د قیامت په میدان کې به د هغه داغو سره ته راځې او د هغه داغو صفایي د جهنم د اوره بغیر په بل څه نه کېږي. نو ستا دپاره دغه مزدوري خیر ده او دا مزدوري ستا دپاره عبادت دی او دا د بچانو نفقه ګټل دا د الله تعالی د دوستۍ او د تعلق ذریعه ده. ورته وایي در دې هغه ستا دپاره خیر دی، نو هغه داغونه کوي د هغې دپاره علاج د جهنم د اوره څه بغیر نه وي. حضرت داود علیه السلام متعلق راځي. حضرت داود علیه السلام ته الله تعالی ډېر غټ سلطنت او حکومت ورکړی او د هغې سره ډېر ښه اسباب او هر څه ورسره و. د هغې بیت المال او خزانې ډېرې ډکې پرتې وې. حضرت داود علیه السلام د دې خپل ځان امتحانولو دپاره، د دې خپل ځان د حالاتو معلومولو دپاره یو ورځ یې داسې ناولده لباس واغوستی او د یو ناولده سړي په شکل چې په ښار کې څوک نه پیژني او پر خپله خولو پر مخ باندې یو شی واچوی چې په هغې خاطر باندې دی و د انسانانو ته ناولده یي. بره په بازار کې را روان سو، د هر سړي څه پوښتنه کوي. ورته یې تاسو داود څنګه بولئ چې داود ستاسو نبي دی او ستاسو حاکم دی، د هغې متعلق ستاسو څه ګمان دی؟ د خپل ځان متعلق د دې خلکو سره یا اخي. نو یو سړی ورته وایي چې داود ډېر ښه حاکم دی او دویم ورته وایي داود ته الله تعالی ډېره ښه د فیصلو قوت ورکړی دی او بل ورته وایي داود ته الله تعالی ډېره صفا ژبه ورکړې ده. ټوله صفتونه کوي چې درې ځایه پورې ولاړی، الله تعالی د عرش څخه جبرایل د سړي په شکل راواستوی، مخ ته ورته ودرېدی. حضرت داود علیه السلام چې کله در جبرایله پورې ورسېدی او جبرایل علیه السلام د یو سړي په شکل دی، داود علیه السلام د جبرایل علیه السلام څخه پوښتنه کوي، ورته د داود متعلق څه وایي؟ هغه څه ورته وایي نعم العبد داود خو ډېر ښه بنده دی. کاش لو کان اکله من کسب یده، کاش چې هغې د بیت المال مال نه خوړلی، د خپل لاس مزدوري یې خوړلی. بس نور په داود کې څه کمی نسته. داود ته الله تعالی هر څه بهترین افعال د داود د لاسه څخه الله تعالی بهترین افعال باسي. کاش د هغې صرف خوراک د خپل لاس په مزدوري باندې وي. حضرت داود علیه السلام ته دستي د دې خبرې احساس وسو، واپس راوګرځېدی. د شپې په خپل عبادت خانه کې الله تعالی ته ژړا کوي
یا الله زما د دې کمی، یا الله تعالی زما د دې کمزورۍ بندوبست راوکړه، ما ته یو داسې کسب راوښیه چې د هغې په خاطر زه د خپل لاس په ذریعه باندې د خپلو بچیانو نفقه برابره کړم. نو الله تعالی قرآن کریم کې د داود علیه السلام قصه کوي، وعلمناه صنعة لبوس، الله تعالی وایي موږ د زغرو اوبدل ور زده کړو. وألنا له الحديد، الله تعالی وایي موږ دا اوسپنه ورته نرم کړه. نو اوسپنه د ده په لاس کې داسې سوه لکه وړه چې واغږئ، او د وړو څه سړی هر شکل جوړولی سي چې فاسته وي. نو الله تعالی اوسپنه دونه ورته نرمه کړه. حضرت داود علیه السلام به د هغې څه زغرې جوړولې او بیا یې ټوله زندګي د خپل لاس په خوراکه کې تېره کړه. ما درته وی د انسان د مشکلاتو د ټولو حل دا د الله تعالی په دوستي و تعلق کې دی، او د الله تعالی دوستي و تعلق په معاشره کې د چا سره راځي؟ د درو کسانو سره ده. یو د هغه چا سره ده چې د هغې زندګي په پریز و په تقوا کې تېره سي، دا خلک الله تعالی د ځان دوستان بللی دي. دویمه دوستي د الله تعالی د هغه ګناهګاره سره ده چې د هغې زندګي په ګناه کې تېره سي، لیکن پر خپله ګناه باندې د خپل رب ته پښیماني وکړي او د خپلې ګناه څه توبه وکاږي او په هغې شکل د الله تعالی سره جوړ وکړي. او دریم هغه سړی چې د هغې زندګي د مسکنتو د غربته هغې په خپل لاس، په خپل عمل، په خپل محنت و مشقت د خپلو بچانو دپاره نفقه برابروي او د خپلو بچانو دپاره ګوله برابروي. اوس د الله تعالی د دې دوستۍ ثمرات د انسان پر زندګي سره راځي. نو د راروانې جمعې متعلق به دا خبره وځنډو. الله تعالی دې خبرو کې واخر